هند له افغانستان سره مرسته کوي، خو څنګه مرسته کوي او کله؟ پر پاکستان څنګه اوربل شوی؟ دا ټول حال سره په دې ویډیو کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ. وخت مو په خیر. هند له افغانستان سره د طبي او خوراکي توکو مرستې کوي. هند غواړي افغانستان ته د هوایي دهلیز له لارې خوراکي او طبي توکو مرستې راواردې کړي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي افغانستان سره په اوسني کرونایي وضعیت کې د خوراکي توکو، درملو او طبي سامان آلاتو د مرستې ژمنه کړې. نوموړي دا ژمنه افغانستان کې د هند سفیر وینو کومار سره پرون د ویډیو کال له لارې کړې. د هند له لوري به ډېر ژر افغانستان ته د هوایي دهلیز له لارې د خوراکي توکو، درملو او طبي سامان آلاتو جوپه راورسیږي. هند د افغانستان سره یو له هغو دوست هیوادونو څخه دی چې تل یې په سختو حالاتو کې ورسره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې. بل لور په افغانستان کې د بریټانیا سفیر الیسن بلیک هم افغانستان سره د کرونا ضد مبارزه کې د مرستې ټټر وهلی او ویلي دي د افغانستان هر راز مرستې او لاسنیوي ته چمتو دي. اوس مهال د کرونا وایرس د خپرېدو له امله نړۍ ته له اقتصادي بحران سره مخ ده او په ځانګړې توګه د بېوزلو هیوادونو وګړي ان لومړی خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. په ورته مهال په افغانستان ته هم د کرونا وایرس په رارسېدو سره د خوراکي او لومړیو اړتیا وړ توکو بیې لوړې شوي. که څه هم حکومت یې پر وړاندې اقدام وکړ، خو بیا هم هټیوال له لوري د خوراکي توکو بیې له لوړېدو وروسته ډېرې نه دي ټیټې شوي. د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه هېواد په یو شمېر لوی او واړه ښارونه کرنتین شوي او ګڼې ګوڼې او تګ راتګ پر ځایونو بندیز لګېدلی. یو شمېر بېوزله هېوادوال چې د ورځې د کار له مخې خپلو اولادونو ته د سبا بېګا ډوډۍ پیدا کوي، اندېښمن دي او وایي چې خوراکي توکي نه لري او نشي کولی پر کور کښېني. د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ولایتي ادارو له لوري د کرونا د مخنیوي مرستندویه صندوقونه جوړ شوي چې ناچارو هېوادوالو سره به مرسته وویشي. دا وه زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښ شوی وي، زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.